د سرو مرچو خوړل د زړه د حملې خطر کموي. ساينس پوهانو له یوې نوې څېړنې وروسته موندلې چې په منظمه او دوامداره توګه د سرو مرچو خوړل د بیماریو او د زړه په حملې باندې د اخته کېدو خطر کموي. د امریکا غږ د خبر له مخې دغه نوې څېړنه په ایټالیا کې ترسره شوې چې پکې 23,000 کسانو برخه اخیستې وه. ایټالیا هغه هیواد دی چې په خوراکونو کې د مرچو استعمال یو معمول خبره ده. وروسته له 8 کالو څېړنو ساينس پوهانو وموندله چې د هغو کسانو ترمنځ چې په اونۍ کې لږ تر لږه 4 ځلې سره مرچ خوړلي دي د مړینې کچه د هغو کسانو په پرتله چې نه یې دي خوړلي 40 سلنه کمه وه. د دغې څېړنې لیکونکي ماریالا ورا بوناچیو چې دغه څېړنه د زړه پیژندنې په ژورنال کې خپره کړې وایي چې د سرو مرچو خوړل نه یوازې د هغو خلکو سره مرسته کوي چې صحي خواړه خوري، بلکې هغه کسانو ته هم ګټه لري چې خوراک یې ډیر صحي نه وي. ځینې ډاکټران بیا یوازې د مرچو خوړل د زړه د سلامتۍ لپاره مهم نه ګڼي، بلکې موثریت یې د ځینو نورو خوراکونو د استعمال سره تړي. د امریکا د آسټن د طبي پوهنتون یو څېړونکی دوان مالور وایي چې ډیری وخت هغه کسان چې ډیر ترخه خواړه خوري ډیر سبزیجات هم خوري چې د روغتیا لپاره ډیره ګټه لري. نو دا راز یوازې مرچ نه بلکې سبزیجات هم په دغه ګټه کې رول لري. اوس مهال څېړونکو یو بل څېړنه پیل کړې چې په بدن کې هغه بیوشیمیک میکانیزمونه وڅېړي چې د مرچو په خوراک سره بدن کې پیدا کیږي او د انسان روغتیا ته ګټه رسوي.